السلام علیکم. د ایران، اسرائیل او د یو اس د امریکې په جنگ کې د اے آی، آرټیفیشل انټیلیجنس، سایبر سیکیورټي، هیکینګ د ټیکنالوژي باقاعده استعمال وسو. مونږ تاسو ته د پښتو پلیټ فارم باندې همیشه دا خبره کوو چې د ټیکنالوژي استعمال او ځان حفاظت کول ولې ضروری دي. په د ایران باندې چې کوم دی اٹیک وکړ، آیت الله خمینی باندې چې کله اٹیک کېده، د هغې دپاره مختلف ډیټا استعمال شوی. ټول نه مخکې یو خدا یروشلم پوسټ والا خپل د اسرائیل خبررسا اداره چې کومه ده هغه دا وایي اسرائیل څه وکړه، موږ د هغو بهران ټرافیک سیستم د کیمرې چې کوم وي هغه ټولې مونږ هیک کړی وي. یو اس ملټري چې کومه ده د امریکا ملټري د هغوی یو پروجیکټ ده میون سمارټ سیسټم، یو دا سیسټم هم استعمال شوی په دې حمله کې. باقاعده اے آی چې کوم ټول ده کلاډ لکه چیټ جی پی ټي په رقم یو ټول ده هغه هم استعمال شوی ده. دوی څه وکړه، دا ټیکنالوژي څنګه استعمال کړه، کله چې دوی بهران کومې د ټرافیک کیمرې ټولې دی هیک کړې، هغې نه بعد دوی وکتل آیت الله خمینی او دا خلک چې څومره هم دي حکومت کې چې کوم خلک وو د هغو ټولو سرویلنس یې کو. سرویلنس مطلب څه ده چې دا ګارډان سکیورټي ګارډ چې کوم دي، مطلب آیت الله خمینی په خپله د هغې باره کې معلومات دی سره نه وو، هغه خو په ټرافیک هغه کې هم نه راځي، کیمرو کې هم نه راځي. د هغه ارد ګرد د هغه سکیورټي ګارډ چې کوم دي، د هغه سکیورټي له هغه څومره هم دا نور لیډر چې کوم دي، د هغو ټولو لاول خو یې ډیټا یو ځای کول شروع کړه. ښه، د دې سره څه کېدل، دوی ته معلوماتو څه ټایم باندې ګارډز راځي، څه ټایم باندې د موومنټ یې چېرته ځي، چېرته راځي، کم لوري ته ځي. هغې نه علاوه مثال خبرې هغو ته نفر معلوم چې دا نفر دا ایکس وائی زی نفر دا سیسټم د هغه په انټرنیټ باندې چې کومه ډیټا ده د هغه په فیسبوک ایکس وائی زی هر چېرته د هغه ډیټا یې کېدای شي هغه فیسبوک باندې نه وي، خو په انټرنیټ په دنیا کې د هغه ډیټا خامخا چا سره لازمي. په دې باندې دوی څه وکړه، دا ټوله ډیټا یې رایوځای کړه. دا ټوله ډیټا یې سره یوځای کړه که نه، هغې نه پس د یو اس دا سیسټم چې کوم دا میون سمارټ سیسټم په دې کې هغه ټوله ډیټا دی لوډ کړه. مطلب دوی سره هغه ټوله ډیټا راغله، هغه میپ نقشې هم راغلې، کیمرې چې کومې دوی هیک کړې وې د هغې معلومات هم ټول راغلو، دوی سره ټوله ډیټا رایوځای سوه. هغې نه پسې څه وکړه، ټوله ډیټا چې څومره هم وه هغه ټوله دوی ورکړه یو سیسټم ته. دغې میون کې نن بیک اینډ باندې اصل چې کوم سیسټم ده هغه اے آی ټول د کلاډ هغې ته ویلی کېږي، چیټ جی پی ټي په شانتې، اوپن اے آی په شانتې یو کمپنۍ ده د انتھروپک کمپنۍ ده او د هغې ټول د کلاډ هغه استعمال کړه، هغې ته ټوله ډیټا ورکړه. د هغې په بیس باندې څه وکړه، دوی دا اټیکس وکړه. یو بله ډېره مهمه خبره دام ده، کله چې دوی د اټیک کول د دې نه یوه ورځ مخکې ټرمپ وویلې د انتھروپک کمپنۍ سره د دوی تعلقات خراب شو. اصل خبره دام ده د کتلو چې د دوی تعلقات ولې خراب شو. د واشنگټن پوسټ کې دا ټولې خبرې لیکلې دي. انتھروپک سی ای او چې ده هغه ته د یو اس ملټري والو وویلې چې دا سیسټم دا موږ ته اجازه، مثال موږ تا سره کانټریکټ کړی ده، څه کول غواړو، اټونومس مشینز استعمالول غواړو. اټونومس مشین څه مطلب ده چې اے آی په تھرو باندې به ډیټا رایوځای کېږي، د اے آی په تھرو باندې به د میزایل دي، ډرون دي، جهازونه دي، د هر څه به اپریټ کېږي. موږ انسانان نه لیږو جنګونو ته، موږ ټول مشینونه استعمالول غواړو. نو د دې نه تاسې اندازه ولګوئ، یا د انتھروپک سی ای او چې هغه د یو اس سره د امریکې ټرمپ دغو سره په دې خبره باندې یو قسم داسې وایي جګړه وکړه، خبره ورسره ونه منله چې دې کې ډېر زیات ډیزاسټر کېدلی شي، ډېرې غټې تباهیانې کېدلی شي. نو تاسو څه وکړئ، د دې شي اجازه مونږ کمپنۍ لوري نه تاسې نشته، تاسو زمونږ چې کوم ټول ده کلاډ هغه د دې مقصد لپاره نشي استعمالولی. نو هغې نه پس څه وکړه، د دې شپږ میاشتې فی الحال کانټریکټ لا شته، خو دې کې اوپن اے آی منځ کې راغی او فی الحال یو اس ملټري چې ده هغه به د انتھروپک کلاډ به نه استعمالي، بلکې د اوپن اے آی چیټ جی پی ټي او هغه ټول چې کوم دي هغه به استعمالي. نو د خبرې مقصد دا ده، موږ د پښتو پلیټ فارم باندې تاسو ته همیشه دا خبره کوو، اے آی په وخت کې د ټیکنالوژي په وخت کې صحیح د استعمالوي، څومره چې فایده ترې اخیستلی سي استعمالوي، خو د دې سیسټمز نه ځان ساتل او خپل ځان حفاظت کول ډېر زیات ضروري دي. دا هره طریقه باندې تاسې دې نه اندازه ولګئ، هره طریقه باندې زموږ خلاف استعمالیدلی سي. نو ټیکنالوژي اویرنس چې کوم ده، لټریسي چې کومه ده، سایبر سیکیورټي، آرټیفیشل انټیلیجنس، مشین لرننګ، د دې ټولو شیانو باره کې د ټولز مایند سیټ چې کوم ده دا څنګه استعمالیږي او څنګه صحیح استعمالیدلی شي او څنګه غلط استعمالیدلی شي، د دې باره کې انفارمیشن ډېر زیات ضروری ده. زما خیال دا ده دا د کیمرو والا خبره چې ده ضروری نه ده چې صرف دې په بنیاد باندې دوی دا اټیکس کړي دي. دوی سره خامخا حکومت چې کوم افیشلز دي یا غیر نه علاوه د دوی سیکیورټي کې خلک دي، خامخا دوی داسې سیسټمز ضرور نور هم هیک کړي دي. د دوی کو هغه نیټورک سي، کو د دوی هغه سیټلایټ سره ایمیجز عکسونه راځي، هغه د دوی موبایل فونز، دا رقم د شیان نور هم د دوی سره خامخا د دې نه علاوه
علاوه ډاټا دوی سره ضرور وه. په جنگ کې دښمن سیدا هغه هیڅ کلم تا ته ټول معلومات نه درکوي. دا وایي چې دا کېدای شي 50% هم نه وي، د دې نه زیاته ټیکنالوژي استعماله شوې ده. نو موږ باید ځانونه چې ډېر آګاه وساتو. دا رقم ته ویډیوز لپاره پښتو پلیټفارم سبسکرایب کړئ، زموږ دا ویډیوز چې دا شیر کړئ. وینو به تاسو پښتو په بل ویډیو کې. السلام علیکم.